اوس دا مسله چې په چا باندې فطرانه او سرسایه پر کم چا باندې ده او د چا د جانب به ورکی د چا طرفه هر هغه سړی چې د نصاب مالک وي د نصاب په مقدار یعنی 1,40,000 روپۍ یا د دې په مقدار سره زر او سپین زر روپۍ یا د دې په مقدار مالی تجارت لري یعنی صاحب نصاب یو نصاب ته رسیدلی هغه سړی به د خپل او د خپل نابالغ اولاد د دې صدقه فطر سرسایه په د باندې ورکول واجب دي یا یو سړی خو 1,40,000 یا 1.5 لک روپۍ نه لري د نصاب په مقدار باندې چې نن سبا 1,40,000 تر 1.5 لک پورې دي 1.5 لک روپۍ نه لري مګر د ضرورت زیات شیان دومره لري چې د هغو مقدار او د قیمت و نصاب ته 1.5 لک روپۍ ته رسیږي دا سړی به هم خپل او د خپل نابالغ بچانو سرسایه به ورکوي بل دا چې د سرسایه دپاره عاقل او بالغ هم شرط نه دی نابالغ ماشوم داغه سرسایه په خپل پلار باندې پر سرپرست پر پلار باندې واجب ده دغه رقم دی یو سړی اولاد دی مجنون دی پاگل دی لیونی دی نابالغ دی دغه سرسایه هم دغه پر پلار باندې واجب ده بل دا خبره ځینې خلک وایي فطرانه او سرسایه هغه سړی ورکوي چې روژې نیولي فطرانه چې ده د روژو تابع نه ده بلکې که چا روژې نیولي که نه نیولي نابالغ اولاد او بالغ روژې نه نیولي د یو عذر په وجه باندې مثلا یو زنانه د یو نارینه دی هغه د ډیر عمر دی د روژې شیخ فانی ته رسېدلی د روژې نسي نیولی مګر فطرانه ورکول واجب دی ورباندې مطلب دا فطرانه چې د سرسایه دا د روژو تابع نه ده دا جلا الله رب العالمین په مالدار صاحب نصاب باندې د خپلو بندگانو غریبانو باندې یو صدقه یې شه ده فطرانه به که روژې نیولي که نه نیولي ورکوي به او د فطرانه بهترین وخت دا دی چې د فرضیت وخت دا دی چې د اختر د عیدګاه د لمانځه سره مخ ته مخ ته ورکي که چا تاخیر وکړي نه کی ور ساقطیږي نه د دې قضا په تور د دې بیا دی ورکي البته خو دومره اجر او ثواب نه لري بیا نفلی هغه سو لیکن ورکول ذمہ باندې ضروری دي او فطرانه بل وخت چې دی د رمضان المبارک د روژې چې څنګه روژه را داخله سوله صدقه فطر ورکولی سي د اختر د ورځې انتظار کول ضروری نه دي ځینې خلک د اختر عیدګاه له ځینو به فطرانه ورکي بهتره دا د علما وایي چې فطرانه وختي سړی ورکي د اختر سه مخکې ورکي په روژه کې ورکي چې غریب د خپل یو ضرورت سامان په واخلي خپل بچانو ته یو د ضروري د اختر یو کپڑا او یو ضروري سامان په واخلي افضل دا ده چې فطرانه د اختر سه مخکې ورکي بهرحال د فطرانه د وجوب وخت چې دی د اختر د ورځې د صبح صادق وخت دی دا چرالی فطرانه واجب سو اوس کله دې سمخ کې د یو چا بچي پیدا سو فطرانه به ورکی کله صبح صادق د اختر د ورځې د صبح صادق سمخ کې یو مسلمان کافر مسلمان سو فطرانه او صاحب نصاب فطرانه به ورکی یا یو فقیر د دې اختر د شپې سمخ کې یو سړی فقیر ولو اوس مالدار سو ام بدی زکات فطرانه به ورکی پر دې باندې د کال تیرېدل شرط نه دی که یو سړی صاحب نصاب نه وي پر هغه باندې یا د ضرورت څخه زیات سامانونه دون نه لري چې و نصاب ته ورسیږي پر هغه باندې د خپل ځان او د خپل نابالغ اولاد صدقه او سرسایه صدقه فطر او سرسایه نست که یو سړی مقروض وي پیسې خو لري خو لیکن قرضې ور باندې کچیر هغه د قرضې د سرمایه سه وباسي د نصاب په مالک نه پاتېږي بیا هم په د باندې سرسایه نسته د سرسایه او صدقه فطر د نه ورکي دغه ترا یو سړی دی اوس فلحال سر دست د په لاس کې د نصاب په مقدار مال خو نسته لیکن پر خلکو باندې پورونه باندې دي په لکو روپیې پر خلکو باندې دي کاغه پورونه د اصولي امید وي نو دا سړی هم مالدار صاحب نصاب هغه پورونه دون دي چې و نصاب ته 1,40,000 یو نیم لک ته رسیږي نو بیا پر دې سړی باندې خپل او د خپل نابالغ اولاد صدقه فطر ور باندې واجب دي پر صدقه فطر باندې د فطرانه په نصاب باندې کال تیرېدل هم شرط نه دي لکه د زکات هغه د زکات خو سړی له پیسې را لې نو کال پر تیر سو بیا زکات ستا نه فطرانه په صورت کې د سرسایه په صورت کې د اختر سه یو ورځ دوه ورځې مخکې یو سړی فقیر او مالدار سو اوس به سرسایه ورکی سرسایه ور باندې فرض او واجب دي سرسایه به د خپل نابالغ اولاد او مجنون اولاد د جانب او خپل به ورکی کچیری نابالغ اولاد یا د مجنون اولاد په خپل دومره سرمایه درلودل چې و نصاب ته رسیدي بیا افضل ده چې د دوی د مال سره سرسایه ورکي سرسایه دغه رقم د خپل بیبي د خپل بالغ اولاد
د خپل مور پلار د ورونو او د خوندو سرسایه دا پر ده باندې نه ده، بلکې زنانه به خپل سرسایه په خپله ورکوي، مور پلار به خپله په خپله سرسایه ورکوي، ورونه او خوندې به خپله ورکوي. چې بالغي اولاد هم بالغه چې نصاب په مقدار لري دا به دوی سره خپل سرسایه په خپله ورکوي. البته که یو سړی د کور د کاروبار مشر دی یا یو زوی ته پلار دومره اختیارات ورکړي دي چې هغه د مال زکاتونه هم دی باسي، د کور تصرفات او کاروبار تصرف او اجازه هم د ده سره، نو بیا که دا سړی د خپل بیبي د خپل زنانې او د خپل بالغ اولاد د مور و پلار او د خوندو د ورونو سرسایه ورکوي، کم سے کم دومره د کوي هغه د خبري د هغو څه د اجازت اخلي، یا دا ورته ووایي چې هغه د ټولو سرسایه زه ورکوم تاسې اوري او چا اعتراض ورباندې نه وکړي، خاموشه سو یا اجازت ورکوي، بیا د ټولو د خپل بیبي د خپل مور پلار د خپل ورونو خوندو د خپل بالغ اولاد سرسایه ورکله، هغه خبر کړل، د هغو اجازت ولو، نو بیا د ټولو د طرف سرسایه ادا سوله. داسې هم کولی سي، لیکن که د هغو اجازت نه و بیا نسی ورکولی، که ور هم کله د هغو سرسایه نه ادا کیږي هغه به په خپل ادا کوي. د چې کومه صدقه کړې ده دا صدقه نفلي صدقه سوله. د بالغ اولاد او د خپل بیبي د مور پلار د ورونو دا که د هغو اجازت وي وارې کله بیا سرسایه ادا سوله، صدقه فطر ادا سوله. که یو یتیم وي هغه مالدار وي یا صاحب نصاب وي، نو د دې یتیم سرسایه صدقه فطر پلار یې نسته، نیکه یې قایم مقام دی، اوس به نیکه ورکوي. که چیرې نیکه هم نه ولو نو مشر اکا یا مشر ورور هغه به د فطرانه صدقه فطر ورکوي. پر مور باندې د خپل اولاد د خپل یتیمانو یا د یتیمان نه هم پر مور باندې د خپل اولاد سرسایه فرض او واجب نه ده، دا د پلار ذمہ داری ده یا نیکه ذمہ داری ده یا د یتیم یا د ماشومانو چې کم سرپرست دي پر هغو باندې دی. مور که هر څومره مالدار سي د خپل اولاد نفقه مور باندې فرض واجب نه ده، او دغه رقم د خپل اولاد سرسایه هم پر مور باندې واجب نه ده. بله خبره ده چې سرسایه به و چاته سړی ورکوي. دا مسله په غور واوري چې کوم خلکو ته زکات اخستل جائز دي و کوم خلکو ته چې زکات ورکول مستحب دي، ښه عمل جائز دي، او هغه خلکو ته فطرانه یعنی سرسایه ورکول دا ضروری دي او هغه ته جائز دي. چې و چاته زکات اخستل جائز نه وي هغو دپاره سرسایه اخستل هم جائز نه دي. یعنی کم سړی چې صاحب نصاب دی یا کم زنانه چې پیسې خو نه لري مګر سونه لري، لکه څنګه چې زکات نسی اخستلی دغه رقم سرسایه هم نسی اخستلی. البته که یو زنانه غریبه د سونه هم نه لري، رشته داران دي، خپلوان دي، نو هغه بیا لکه څنګه چې زکات اخستلی سي سرسایه هم اخستلی سي. او سرسایه چې ده هغه خپلو غریبانو د ټولو څخه مخکې خپل غریب چې کم رشته داران دي هغو ته ورکول افضل عمل دی، بشرطی کې چې کم نارینه ته ورکوي هغه به صاحب نصاب نه، او کمی زنانې ته سرسایه او زکات روپی ورکوي هغه به سونه نه لري، سره زر به نه لري، که چیرې درلودې بیا زکات ورته جایز نه دی. که چیرې په رشته دارانو په خپلوانو کې یو څوک نارینه یا زنانه هغه د نصاب مالکان نه دي، غریبان دي، زکات اخستل هم ورته جایز دي او سرسایه هم ورته جایز ده، لیکن که په خوله ورته وایي چې دا زکات دی دا واخله یا سرسایه ده هغه شرم محسوسوي، بد محسوسوي، نو په خوله ورته ویل ضروري نه دي چې دا د سرسایه روپۍ دی واخله یا دا د زکات روپۍ دي، بس دغسې ورکه د اختره څخه مخکې یو ورځ ورواستوه چې دا واخه، نیت د زکات وکې، نیت د سرسایه وکې، زکات هم ادا کیږي سرسایه هم ادا کیږي. په ژبه ورته ویل ضروري نه دي چې دا زکات پیسې دي یا د سرسایه، بشرطي کې چې کم نارینه ته ورکوي یا کمې زنانې ته ورکوي هغه به صاحب نصاب نه او زنانه به سونه نه لري، بیا زکات هم ورکول جایز دي او فطرانه یعنی سرسایه ورکول هم جایز دي. بله دا مسله چې کم چا ته زکات جایز نه وي و هغو ته سرسایه ورکول هم جایز نه دي. مثلا پلار خپل اولاد ته سرسایه نسی ورکولی، اولادونه خپل مور پلار ته سرسایه نسی ورکولی، ښځه خپل سرسایه و خپل خاوند ته نسی ورکولی، نارینه خاوند خپل سرسایه و خپل ښځې ته نسی ورکولی. د دې څخه علاوه په کومو رشته دارانو قریبانو کې چې زکات ورکول جایز وو و هغو ته سرسایه ورکول هم جایز دی. مثلا یو ورور مالدار دی په بیش جلا دی، بل مسکین دی، دا مالدار ورور خپل غریب ورور ته یا د خپل غریب وریندارې ته چې سونه نه لري سرسایه هم ورکوی سي، زکات هم ورکوی سي. دغه رقم خواش خسر ته، اخشانو ته، خوشینانو ته،
چې زنانې سونه نه لري غریبانې زکات هم ورکولی سي سرسایه هم ورکولی سي خسر هغه خپل زوم ته چې مسکین وي صاحب نصاب نه وي هغه سرسایه او زکات دواړه ورکولی سي د دې څه علاوه د زکات او د سرسایه اول حقدار خپل غریب رشتہ داران او خپلوان دي دویم دینی مدارس ډیر بهترین مصرف دي الحمدلله زموږ دینی مدارس په دین باندې په تعلیم باندې د بچانو په تربیت باندې ډیر ماشاءالله الحمدلله فعال دي په ټوله دنیا کې که اوس اجازه ورکول سي دینی تعلیم د پاره دنیا څخه خلک موږ ته راځي حتی چې د عربو ممالکو خلک هم د دین زده کړې د پاره زموږ دینی مدرسو ته راځي او دریم بهترین مصرف چې دی د زکات او د سرسایه هغه د فلسطین مظلوم مسلمانان دي په دې وخت کې د فلسطین مظلوم مسلمانان د ډیر تکلیف سره مخامخ دي افضل دا دی چې د صدقات او فطرانه اول د خپل رشتہ دارانو ته بیا دینی مدرسو ته دریم زکات او فطرانه د فلسطین مسلمانانو ته موږ وقف کو الله رب العالمین چې څه مې ویل څه واورېدل د عمل کول توفیق نصیب